قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. سعید جواد یم او د نیکه ناول په 9مه برخه کې ستاسې ملتیا کوم. 8مه برخه کې تاسې واورېدل چې میرویس خان غوښتل د اصفهان په دربار کې خپلې ریښې وغځوي. زه چې نور د کومو کارونو په هڅه کې دی دا په 9مه برخه کې اورئ. میرویس خان د خپل دوهم هدف ترلاسه کولو ته ورځې شمیرلې. 2 ځلې د حسن قلي په مرسته بلوڅ ملګری زندان ته راوغوښت، خو د خوشحالۍ وړ خبره یې ترې وانه ورېده. یو غرمه درب شو. د کوټې دروازه په زوره له چوکاټ سره ولګېده. د حسن قلي سترګې رډې راختلې وې. راغی. میرویس خان یې تر ګریوان ونیو. میرویس خان په حیرانۍ ورته کتل. حسن قلي چیغه کړه: ووایه، د دیوان بیګ وراره دې په کومه بلا خوړلی؟ میرویس خان د هغه لاس له خپل ګریوانه لرې کړ. دروازه یې پورې کړه. حسن قلي دروازې ته ورغی. په غوسه یې وویل: همدا اوس دیوان بیګ ته ورځم. میرویس خان تر لاس ونیو. ورو یې وویل: څه خبره ده؟ حسن قلي په ملنډ وویل: یعنې ته نه یې خبر؟ نه، په دې 4 دیوالونو کې به له څه شي خبر شم. حسن قلي وویل: دیوان بیګ وراره له بسته کاروان سره ژوندی ورک دی. د میرویس خان سترګې وځلېدې. پر کټ کېناست. ویې ویل: نو ته ولې ما ته په غوسه یې؟ حسن قلي د دروازې لاس ته ونیو. له خولې یې لاړې باد شو. زه ماشوم نه یم. پوه شوم چې تا ولې د دیوان بیګ د وراره د تګ د وخت معلومات رانه غوښتل. هر څه چې دي خو د دیوان بیګ د وراره پر سر دا بلا تا راوستې ده. همدا اوس دیوان بیګ ته ورځم او ورته وایم چې میرویس خان په خبره کې ورولوي. کمقلي مه کوه، له ژوند ستړی. حسن قلي د دروازې لاس ته پرېښود. میرویس خان وویل: فکر کوې چې دیوان بیګ به دې په سرو زرو کې پټ کړي؟ نه، دیوان بیګ به پوه شي چې له ما سره دا مرسته تا کړې. پوهېږم هوښیار سړی یې، نه غواړي چې د خیانت په تور توپ ته وتړل شي. حسن قلي پر کټ کېناست. سر یې پر غبرګو لاسونو ونیوه. میرویس خان وویل: دیوان بیګ دې خپل دی؟ نه. ملګری دې دی؟ نه، تر سپي مې بد ایسي. نو بیا ولې دومره خفه یې؟ حسن قلي تر ډېره غلی و. بیا یې سر پورته کړ. ویې ویل: سمه ده، خو د سرو زرو 5 سکې غواړم. په لنډ وخت کې دې اوازې ټول اصفهان پر سر واخیست چې د دیوان بیګ وراره هندوستان ته پر لار تریتم شوی دی. دیوان بیګ په غوسه و. کندهار ته یې څو سپاره ولېږل. ګورګین ته یې پیغام وروړ چې وراره یې د ده د واکمنۍ په سیمه کې ورک شوی دی او په پیدا کېدو کې باید مرسته وکړي. وخت ووت، خو د ورک کاروان درک ونه لګېد. میرویس خان پوهېده چې د دیوان بیګ وراره پر دیوان بیګ ډیر ګران دی. دیوان بیګ به اخر د ده لیدو ته ورشي. فکر یې سم وښود. یو ماخوستن د کوټې دروازه خلاص شوه. یو قوي سړی راغی. ځان یې دیوان بیګ معرفي کړ. دیوان بیګ په خټه ګورجي و. لوړه ونه یې درلوده. وړو سترګو یې شنه رڼا کوله. میرویس خان ته مخامخ کېناست. هڅه یې کوله چې ځان ارام وښایي، خو غږ یې لړزېده. دیوان بیګ پخوانۍ خبرې راواخیستې. صفوي حکومت ته د میرویس خان پر اخلاص وغږېد. ویې ویل چې یو وخت یې له څو بلوڅو 18 ګرجي عسکر راخوشي کړل. دیوان بیګ اوږدې خبرې وکړې. ټولې خبرې د میرویس خان له ستاینې او صفوي حکومت ته د هغه د وفادارۍ په اړه وې. ځان او دربار یې ملامت کړ. ویې ویل چې په زندان کې د هوتکو د مشر پوښتنه نه ده کړې. میرویس خان غلی و. د کومه بیړه نه درلوده. پوهېده چې دیوان بیګ به آخر اصلي خبرې ته راشي. انتظار یې لنډ شو. دیوان بیګ د خپل وراره ورکېدل یاد کړل. میرویس خان ته یو ځل بیا د 18 ګرجي عسکرو د راخوشي کېدو خبره وکړه. ویې ویل چې تاسو په بلوڅو کې ډیر شناخت لرئ. میرویس خان د دیوان بیګ د وراره پیدا کول اسانه وبلل. ویې ویل چې
د بلوڅو له ډیرو خانانو سره شناخت لري. دی به تر خپله وسه د دیوان بیګ د وراره درک معلوم کړي. خو دیوان بیګ ته یې دا هم ویل چې په دې کار کې د بالاحصار د مشر مرستې ته ضرورت لري. دیوان بیګ وړې سترګې وځلېدې. میرویس خان ته یې ویل چې د ته به هر ډول سهولتونه برابر کړي. دیوان بیګ په خوشحالۍ له کوټې ووت. سهار د بالاحصار مشر له یو بل کس سره راغی. وی ویل چې دا کس به د میرویس خان هر امر ته تیار وي. میرویس خان د خپل ورور ملګری بلوڅ راوغوښت. هغه ته یې وویل چې څو نور بلوڅ پیدا کړي او د ته یې په 2-3 ورځو کې یوازې یو ځل د نمایش لپاره راولي. دیوان بیګ هم غلی نه و ناست. د به هره ورځ زندان ته نفر رالیږه او له میرویس خان څخه به یې د نویو خبرو پوښتنه کوله. خو میرویس خان به ورته ویل چې د هره اونۍ ځینې بلوڅان زندان ته راغواړي. په کندهار او شاوخوا سیمو کې هم قومي مشرانو ته خبر ورکړی چې دا ورک شوي کاروان درک ولګوي. یو سهار یې دیوان بیګ ته احوال ورکړ چې د وراره درک یې موندلی دی. د وراره او ورسره ملګري روغ جوړ دي. غرمې ته دیوان بیګ راغی. میرویس خان یې په غېږ کې ونیو. وی ویل چې د وراره ځای او ادرس ورکړي. خو میرویس خان ور یاده کړه چې دا کار ما ته پرېږده ځکه په هغه سیمه حمله یې وراره او د هغه ملګرو ته خطر پېښوي. وخت ووت. په ټول ښار او دربار کې همدا یوه خبره راګرځېده چې میرویس خان د دیوان بیګ د وراره د ورک کېدو ځای پیدا کړی دی. یو ورځ میرویس خان خپل بلوڅ ملګری راوغوښت. ورته ویې ویل چې یحیی خان ته احوال ور ولېږه چې اوس نو د دیوان بیګ د وراره او د هغه د ملګرو د راوستلو وخت. میرویس خان او د هغه ورور یحیی خان یو ښکلي هسک سالون ته ورننوتل. د اوږده میز دواړو غاړو ته ناست کسان ولاړ شول. چک چک یې کړي. دیوان بیګ مخې ته ورغی. میرویس خان ته یې کلکه غېږه ورکړه. تر لاس یې ونیو او څنګ ته یې کېناوه. میرویس خان ناستو کسانو ته وکتل. ټولو نوي قیمتي جامې اغوستې وې. له رنګه او بڼې مالداره ښکارېدل. دیوان بیګ ودرېد. غاړه یې صافه کړه. ویې ویل ښاغلو دا مېلمستیا مې د هغه چا په افتخار جوړه کړې چې زه یې صفوي حکومت تر ټولو صادق انسان بولم. دا کس قومي مشر میرویس خان دی چې زما ورک وراره او د هغه 25 ملګري پیدا کړه. چک چکې شوې. میرویس خان د مننې په بڼه سر وخوځاوه. دیوان بیګ وویل ټول کاروان اصفهان ته روغ جوړ راورسېد. ان د کاروان یو ویښته هم نه دی کم شوی. ټول تجارتي مالونه سلامت دي. دیوان بیګ اوږدې خبرې وکړې. د 13 ګرجي عسکرو پخوانۍ کیسه یې بیا تازه کړه چې د میرویس خان په مټ راخوشي شوي ول. ټولې خبرې د میرویس خان د صداقت او وفادارۍ په اړه وې. پای کې د میرویس خان له ورور یحیی خان څخه هم مننه وکړه چې د وراره پر خلاصولو کې زیار وویست. د دیوان بیګ له خبرو وروسته یو بل تن چې مخې تر سترګو په ویښتو کې پټ ودرېد. دیوان بیګ د میرویس خان غوږ ته خپله خوله ورنږدې کړه. ورو یې وویل دا د خزانې وزیر دی. د خزانې وزیر لنډې خبرې وکړې. وی ویل چې میرویس خان په خپل ولس کې دروند نوم لري. خلک یې ناز وړي. یو وخت یې په کلات کې څو یاغي کلي مجبوره کړل چې صفوي حکومت ته مالیه ورکړي. د خزانې د وزیر له خبرو وروسته یو بل تن چې پر پزه یې د کالدانې نښه ودرېد. وی ویل چې پاچا ته باید د میرویس خان شفاعت وکړو چې په بالاحصار کې له نظربندۍ راوباسي. دیوان بیګ په خبرو کې ورولوېد. وی ویل چې په دې اړه به وروسته وغږېږي. میرویس خان په ټیټ غږ له دیوان بیګ څخه د دې سړي نوم وپوښت. خو دیوان بیګ په خندا خبره واړوله او له خپل وراره څخه یې وغوښتل چې د کاروان د ورک کېدو کیسه ووایي. په بر سر کې یو ډنګر ځوان ودرېد. وی ویل چې له 10 ورځو مزل وروسته یې غره ته ورسېدو. په تنګه دره کې روان و چې له لویو ډبرو مول وهلي ټوپکوال راووتل. موږ یې یوې زړې کلا ته بوتو. په یوه سمڅه کې یې واچولو او لاسونه یې راوتړل. تیاره وه. د لاس ګوتې سمې نه معلومېدې. یوازې د ډوډۍ په وخت کې به یې لاسونه راخلاص کړل. ځوان اوږدې خبرې وکړې. له لوږې و تندې وغږېد.
سختۍ یې یادې کړې. وی ویل چې یو وخت مو د ټوپکو ډزې او نارې واورېدې. چیغې شوې، آسونه وشڼېدل، د اسمڅې دروازې ور واخیست. ځوان غلی شو. یحیی خان ته یې وکتل. وی ویل دې ځوان له بنده راخوشي کړو. د دیوان بیګ په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ولاړ شو. لومړی خپل وراره او بیا یې یحیی خان په غېږ کې ونیول. بیرته خپل ځای ته راغی. وی ویل دا ټول د میرویس خان له برکته. خپل ورور ته احوال ورلېږلی و چې د بلوڅو له خانانو سره وویني. هغوی دې ته مجبور کړي چې زما د وراره د راخلاصولو ځای پیدا کړي. وروسته د میرویس خان ورور د بلوڅو د خانانو په مرسته په زړه کلا یرغل وروړ. یو غله وتښتېدل. دیوان بیګ غلی شو. جام یې پر سر واړو. وی ویل غلو دومره وخت نه و موندلی چې د کاروان اسونه اوښان کچرې او نور اجناس له کلا وباسي. هر څه په خپل حال. دیوان بیګ وټوخل. شیبه وروسته یې په لوړ غږ ویل هلی نو راځئ چې زما د وراره د خلاصېدو د خوشحالۍ په میلمستیا کې ګډون وکړو. ټول د څنګ لویې کوټې ته ورغلل. پر میز مختلف خواړه پراته ول. میرویس خان د دیوان بیګ څخه لرې کېناست. د له 2-3 نورو کسانو سره سیاسي بحث راواخیست. د صفوي پاچا شاه حسین صفتونه یې وکړل، خو له مغولو او تزاري روسي یې ښه خوله ونه وهله. له ډوډۍ وروسته انګړ ته ووتل. په شنه چمن کې د مرمرو له تیږو کوچنی حوض جوړ. په حوض کې رنګه ماهیان ګرځېدل. میرویس خان د چایو پیاله ور واخیسته. څو کسان ترې راوګرځېدل. میرویس خان خبرې کولې. نورو سرونه ورته خوځول. میرویس خان 2-3 ځله دیوان بیګ ته وکتل. د شرابو جام په لاس کې و. ده ته یې وچې سترګې نیولې وې. ټنډه یې تر وخت ښکارېده. ماخوستان پر 2 آسونو پورې تړلې بګۍ راغله. میرویس خان او د هغه ورور یحیی خان یې بالاحصار ته یوړل. شپه وه. میرویس خان دریچې ته ودرېد. لا هم په ځینو کورونو کې رڼا ښکارېدله. ورور یې په خندا وویل څنګه لاله ستا نقشه خو مې سمه عملي کړه. میرویس خان ورغی. پر کټ کېناست. سترګې یې ځلېدلې. مسک شو. د خپل ورور پر روږۍ لاس کېښود. وی ویل ما 3 کارونه در سپارلي وو. اصفهان ته د اصیل باز را لېږل او د دیوان بیګ د وراره نیول او خوشي کېدل پوره شول. خو 3 مې لا پاتې دی. لوی مفتي ته دې څه راوړي دي؟ پیسې او قیمتي سوغاتونه دې څنګه کړل؟ ورور یې په بیړه وویل لوی مفتي ته مې پخوانۍ تسبیح پیدا کړې. ډېرې قیمتي دي. هره دانه یې له اصلي فیروزي جوړه ده. تسبیح او نور قیمتي سوغاتونه له بلوچ ملګري اخیستی شي. میرویس خان د خپل ورور اوږه ټینګه کړه. یحیی خان وویل باز مې په اسانۍ وموند. بس ترکمنو ته مې یو څوک پسې ولېږل، خو د دیوان بیګ د وراره نیولو ستړی کړی. غلی شو. وی ویل له محمد خان بلوچ نه مې مرسته وغوښته. هغه 40 سپاره برابر کړل. ستا د راکړو معلوماتو له مخې مو 8 ورځې په غره کې تېرې کړې چې د دیوان بیګ د وراره کاروان پرې راته. یو سهار د اوښانو زنګولې وشرنګېدې. سرونه مو پورته کړل. کاروان په تنګه دره کې را روان. محمد خان ته مې ویلي و چې ټول ژوندي غواړم. ملګرو یې هوایي ډزې وکړې. تعداد یې ډېر و. کاروان ووېرېد. لاسونه یې پورته کړل. دوی مو یوې زړې کلا ته بوتلل او ستا له هدایت سره سم مو په ګېډه ماړه ساتل. میرویس خان وویل کندهار وضع څنګه وه؟ یحیی خان سوړ اسویلی واغېست او ویې ویل قدرمنو اورېدونکو دا وه د نیکه ناول 9مه برخه. تر بلې 10مې برخې سعید جواد او احسان الله ځلاند ته اجازه ورکړئ. رب مو مل ښه وختونه ولرئ.